د کابل په چهار اسیاب ولسوالۍ کې د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت د ایوډین لرونکي مالګې د تولید او پروسس یوه خصوصي فابریکه پرانیستل شوه. د دغې فابریکې مسؤلین وایي د اسلامي امارت هڅې او د پانګونې ملاتړ د دې لامل شوی چې دغه فابریکه چې پخوا په پاکستان کې فعاله وه هیواد ته راولېږدوي. تصمیم ونیول چې هغه کوم پانګه چې په حدود د 15 میلیونه ډالره کېږي دغه فابریکه انتقال کو افغانستان خپل ګران هیواد ته چې دا دوه بخشه تولیدات دوه بخش لري، یو تولید او بل پروسس او پیکینګ ده. بل لوري د اسلامي امارت مسؤلین وایي د پانګونې د جذب کچه د هیواد د اقتصاد په وده کې اغیزمنه تمامیدای شي. به هر میزانی که ما در راستای جلب و جذب سرمایه گذاری به خصوص تاجران ملی خود تلاش بکنیم، توسعه صادرات به عنوان یک استراتژی در دستور کار ما قرار داشته باشه و جلوگیری از واردات بی‌رویه و فاقد کیفیت در آجندای اصلی ما باشه، به عموم میزان ما قدمی را برداشتیم به طرف خودکفایی افغانستان.